علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم. ملګرو چې څنګه تاسو په تمنیل باندې دا تصویر کتلی دی او دا د طاهره افضل دی او طاهره افضل راغلی وه او علیشه په باره کې خبرې کولې. زه حیران شم طاهره افضل ته دا لګیا د علیشه ته خبره کوي. علیشه چې څنګه ده دا هغه د هغې خپل کول فیل دی، واده یې وکړو که نه دی کړی، نکاح یې وشو که نه شو، ډرامه کوي، دروغ وایي، رښتیا وایي، هغه د هغې خپل کول فیل دی. خو طاهره افضل داسې کچه خبرو که زه حیران شم یوه ښځه ذات پاسې یو بلې ښځې ته داسې خبرې کوي، انتهایي افسوس خبره ده. طاهره افضل ته خبره دا وکړه چې دا چې دی نو پیسو دپاره لګیا ده، دا وایي چې زه به هغه سړي سره واده کوم چې چا سره بینک بیلنس وي، ګاډي وي. نو طاهره افضل ته لګې خبره کې نو ته کنیډا ته څه دپاره تلې؟ پیسو دپاره تلې که نه؟ که نه ته هلته کې چې دی نو نور څه کار له تلې؟ پیسو دپاره ته هم تلې، د هغې زړه م غواړي چې هغه هم پیسه هغې ته هم پیسه میلو شي. خو خبره داسې ده تاسو دواړه ماته برابر یې، علیشه ماته برابر ده، ته هم برابر ده. ولې چې تاسو دواړه د یو تعلیم تاسو خوراک کړی دی، هغه هم چې دی نو پیسې ورپسې ړنده شوې او ته هم ړنده شوې. ته کینیډا ته څه لپاره تللی؟ اوس ته لګې خبرې کې او ته لګې داسې خبرې کې. تا داسې خبره وکړه زه حیران شم چې تا وویل چې دی نو د دې مور خفه شوې ده، هغه وایي چې مینهوال ډېر زیات خفه شوي دي نو د دې واده ولې وشو؟ د دې واده چې دی نو یو مینهوالو سره به دې وله ورکړی وه، یو مینهوال به راغلی و نو دې سره به. نو ګوره طاهره افضل تا ډېره غلطه خبره وکړه، ته راشه معافي غواړه. ته یوه ښځه ذات یې تاسې داسې خبرې نه دي کول پکار. او ته هلته کې چې ناست یې په کینیډا کې نو ته څه صحیح ویډیو کې ته هم راځي که نه؟ هغه شانتې د انګریزانو لباس دی اچولی، ته کوم د پښتنو ثقافت او کلچر استعمالوې چې ته وایې زه چې دی نو ډېرې ښه یم، ته هم ګاډو کې ناست یې او داسې ستا ویډیو ما صحیح کړي دي، ډېر فضول ویډیو، ډېر بکواس و. ستا چې کوم لباس و هغه ډېر غلط لباس تا اچولی و. ګوره اول چې بنده چې چا پسې خبره کوي اول خپل ګربان کې وګوري، دننه وګوري چې زه څه شی یم، بیا هغې نه پس خبره وکړي. ته اول خپل ګربان کې صحیح کړه چې آیا زه طاهره افضل زه څه شی یم، زه په کینیډا کې څه کار کوم، هغې نه پس بیا ته خبره وکړه. او ته چې دی نو ډېر لاړې هلته کې انګریزي وي او ته ډېر فخر کې چې اوهو زه خو د انګریزه لور شوم، ته د انګریزه لور نه شي کیدی. او دا چې کوم تا د پښتنو کلچر ثقافت پرېښی دی که نه، ته هم چې دی نو بس هغې کې برابر یې. نور درته زه داسې غلط الفاظ نه استعمالوم او باقي ته په خبره باندې ښه پوه شوې. بس ملګرو د طاهره افضل او د علیشه 007 ته دی دواړو ته زه دا وایم چې تاسو چې کوم لباس استعمالوئ ډېر غلط کوئ، تاسو د پښتنو نوم شرموئ. لہذا مهرباني وکړئ زه درته لاس جوړوم، دا وګوره لاس درته جوړوم. دا چې دی نو د پښتنو نور بېعزتي مه کوئ، چې کوم د پښتنو شان دی، ثقافت دی، کوم لباس دی هغه تاسو استعمال کړئ. دا د انګریزانو دا چې کوم بربنډې تاسو راځئ دا پرېږدي، مهرباني وکړئ. بس ملګرو دا زما میسج دا پیغام و چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. والسلام.